دو قسم معاملات یو ضابطه وي او یو رابطه وي. د حاکمانو تعلق د خپل رعیت سره دا د ضابطي وي، او د مور پلار رابطه د بچو سره دا د مینې او د محبت او د شفقت وي. حاکم خو باقاعده امر کوي چې دا کار وکړه، که د هغه ماتحت هغه کار وکړي نو باقاعده سزا ورته ورکوي. دې ته ضابطه وایي. هغه د قانون مطابق کاروايي کوي. او یو رابطه ده، استاد د خپل شاګرد سره د رابطې تکاله دي. واړه واړه بچي استاد ته ناست دي، استاد په ډېر مینه ورته قلم جوړ کړي، یا څه قلم استاد نیولی او څه یې ماشوم ته په لاسو کې ورکړی چې داسې به الف لیکي، داسې به بي لیکي، داسې به تی لیکي. ډېر په مینه هغه وړوکي بچي ته باقاعده د قلم نیولو چل ښیي. بچی قلم خلک داسې جوړوي او بیا داسې نیسي او بیا داسې لیکل کوي. څو ځله ورته هغه یو ټکی لیکي، څو ځله ورسره یو ټکی وایي. دې ته وایي رابطه. یا مور او پلار هم د بچي سره د رابطې نه کار اخلي، ډېر په مینه باندې د بچي تربیت کوي. یو هندو بچیو نو هغه بچي ته تپوس کوي داجي دا څه دي، دا کارغه دی. لږ ساعت پسې بیا تپوس کوو چې دا کارغه دی. او د هندو باقاعده لیکل ډېر روان خلک وي. نهه ځله ترې ماشوم تپوس وکړو او ده به ورته ډېر په مینه وي بچیه دا کارغه دی. داسې ډېرې خبرې. یا دا پلار چېرته بوډا شو، کارغه راغلی او د دوی امتحان یې اخیستی وي، بچیه داسې دي وي کارغه. بیا یې ورته وي په درېیم ځل وي خو درته یم کوڼې څه وی بچیه تاسې وړوکی او تا ما نه نهه ځله تپوس کړی او ما هر ځل په ډېر مینه درته باقاعده جواب درکړی. نو مور او پلار بچو سره ربط او تعلق کوي. بچی څومره ځله یو خبره کوي، مور او پلار په هغې نه غوسه کېږي، بلکې لا څه خوشحالېږي چې یاره زما دا بچی دا ټکی زده کړي. بار بار ورته وایي دا پلانکی شی دی، دا پلانکی شی دی. تپوسونه دې کوي، پوزه دې کوم هغه په پوزه ګوته کېږي، سترګې دې کومې دي، داسې دي داسې دي. نو مور او پلار په بچي باندې میني د درب او د تعلق په بنیاد هغه تصویرونه ښیي. هغه رنګې استاد خپل شاګرد سره ډېر په مینه او محبت باندې اخلاق ښیي. لیکن حاکم هغه د ضبط نه کار اخلي. یو ټانېدار خپل سپایي ته آرډر کوي چې دا کار وکړو، کونې کې باقاعده سزا ورکوي. یا د هغه نه بل رب العالمین جل جلاله په بندګانو باندې د مور او پلار نه زیات مهربانه دی. حد درجه الخلق عیال الله. دا ځای په دی قرآن مجید کې نو ګورئ چې د رب العالمین نومونه رحمان او د رحیم بار بار ذکر کېږي. ډېر مهربانه، حد درجه بخښونکی. او دا هدایت هم چې الله تعالی کوي دا د رحمانیت او د شان کریمانه هغه دلیل دی. الله تعالی بندګانو ته باقاعده لاره ښیي، لاره چې زما دا بندګان د جهنم د عذاب نه بچ شي. ځای په ځای یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اے مومنانو تقوا اختیار کوي، پرهیزګاري اختیار کوي. او بیا د هغې مختلفې طریقې دي. کله ورته وایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا. او مومنانو ښې خبرې کوئ، درستې خبرې کوئ، رښتیا وایئ. دې ته قول سدید وایي. قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. چې خوږه خوږه ژبه باندې د تکبیراتي، تسبیحاتي، تحلیلاتي
د قرآن مجید تلاوتي د خدای حمدي د رسول الله نعتي دا ټول قول سدید دی نو چې قول سدید کوي نو اعمال مو بالکل درست دي دا جبه هم قلاده هم قلاده چې جبه خوږه خوږه ټول خلک به خپلواني او چې نه ترخی ټول خلک به دشمناني قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى خی خبری او بخنا دا داغه خیراتون نه خله چې پیغور ورکې خلکو سره ښېګڼه مو ته بیا پیغور ورکې لري مړه تا سره ما دا کړي نو خوږه ژبه دا څومره خوند کوي او چې نه ترخه ژبه وي نو دا ژبه ګوره بیا بلام ده که چاته دې کندل وکړو نو بیا یریږه چېرته مړ دې نه کي جراحات السنان لها التيام ولا يلتام ما جرح اللسان د نیزې زخم جوړ شي د چړې او د چاقو زخم جوړ شي لیکن د ژبې زخم هغه نه جوړېږي چې چاته دې ترخه خبره وکړه چاته دې د مور او پلار کنځل وکړو نو بیا ځان ساته شاعر وایي پر هر د نیزې ښه ده چې به جوړ شي په دارو ولی بد پر هر د ژبې چې د عمر سره سم دی او فارسی شاعر وایي جراحات سنا دردد بدارو ولی جرح زبارا نیست دارو نو دا ژبه چې قول سدیدي د ډېرو مصیبتونو نه به بچي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رسول الله مبارکا فرمائی من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة سوک ما تددو خبر ضمانت راکی رسول الله وی دو ورته د جنت ضمانت ورکوما یو دا ژبه چې د بین لحیه دی اډوکو په منځ کې ده جما ته د دې ژبې ضمانت راکړي چې هغه به دغه ژبه ناجایزو خبرو کې نه استعمالوي او شرمګاه هغه په ناجایزو ځایونو کې نه استعمالوي د ورته د جنت ضمانت ورکومه نو ما دا عرض کولو رب العالمین په بندگانو باندې حد درجه مهربان دی او داغه تمام قوانین هغه د ربط او د مینې او د محبت دي الا ورته وایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته اے مومنانو حق تقوا په ځان کې پیدا کړئ ولا تموتن الا وانتم مسلمون چې مرګ راځي او د اسلام په حالت کې د مرګ راشي ولا تموتن الا وانتم مسلمون انسان چې په کوم حالت مړ شي هم په دغه حالت په د قیامت پر راشي یو سړی جمعه ته را روان دی او پرېوتو مړ شو یو سړی حج ته تللی دی په مینا او مزدلفه او عرفات کې مړ شو قیامت پر ورځ به د احرام په جامو کې پاسي یو صحابي دغسې د حج احرام تړلی او مړ شو رسول الله به دغسې دفن کوي فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا دی به د قیامت پر ورځ چې پاسي د په جو به تلبیه وي ای به لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك یو سړی روجی په حالت کې د مړ شو یو سړی د قرآن مجید تلاوت کوي مړ شو چې د قیامت پر ورځ پاسي د قرآن مجید تلاوت په کوي نو څومره ښه ایشي به د الله تبارک وتعالی په دربار کې او چې یو سړی شراب څښي او مړ شو یو سړی زنا کوي او مړ شو یو سړی غلا کوي او غلا کې وشته شو مړ شو هغه حالت کې به پسې الله وی ولا تموتن الا وانتم مسلمون
اسلام په کارونه کې کمر شوي او د قیامت پر ورځ الله تعالی دوباره ژوند کوي نو په دغه حالت کې به پاسې نو دا څومره ښه مرګ دی. ډېر کسان داسې دي چې په سجده پرېوځي او وفات شي. د پیر سبا محترم قاضي عبدالرقیب صاحب رحمت الله علیه عالم لوی امام رسالپور په جماعت کې موزي کولو سجدې ته لاړو او بیا سر پورته نه کولو مقتدیان حیران وو. یاره قاضي صاحب خو ډېر اوږده سجده وکړه یو مقتدي ډاکټر و هغه موږ مات کړو چې ویې کتو بیا وفات و. دا ډېر ښه مرګ دی، دا ډېر ښه مرګ دی. زموږ استاد سارتین صاحب صاحب لوی منطقي و د منطق د اکثر کتابونه ورته یاد وو. مونږ ته به ساره د قاضي حمدالله وي. حمدالله او قاضي کتابونه بالکل استاد و. هغه زمانه کې دارالعلوم حقانیه د حضرت صاحب په جماعت کې و. د حضرت مولانا عبدالحق رحمت الله علیه په جماعت کې دارالعلوم حقانیه وه. استادان باغې کې ناست وو. موږ به اکثر سحر وختي د حمدالله کتاب یې دا د منطق کتاب دی. هغه وی حج به کوم نو بیا که واده مې خو واده یې نو کړی. حج ته لاړو په مینا کې خوب ویني. سهار ملګرو ته خوب بیانوي چې بېګا خو مې ډېر عجیبه خوب ولیدو. وی څنګه؟ داسې یوه کنده ده او د انوارو نه ډکه ده، په هغې کې د الله تعالی انوار دي. او زه هم ورته کوز شوم. زمونږ د کلي یو حاجي صاحب و حاجي شفیق صاحب الله دې وبخښي هغه بلا حجونه کړي هغه هم ورسره و. وی مولوي صاحب بیا د کندې نه راښتی مې او که نه وې راښتی خو نه یم جوړې مونږ نه مینا کې پاتې کېږي. وی جوړل زه به دومره خوش قسمته یم چې الله تعالی زما د مینا مرګ راولي. په دغه د جمراتو ویشتلو ته ورغلل. مینا کې خلک جمرات ولي، ای شیطانان دی هغه ولي. دلته کې اصل کې شیطان ابراهیم علیه السلام ته راغلی او چې زه یم څوک حلالوي. کله به اسماعیل علیه السلام ته راغی چې پلار خو دې حلالولو ته بوځي. ابراهیم علیه السلام خوب کتلی او چې دا بچی دې ذبح کړه. قرآن کې عجیبه قصه ده. نو تر قیامته پورې خلک هغه ځایونو کې باقاعده هغې سلو تکاڼې ولي چې د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام هغه سنت تازه کړي. نو په دغه ورځ دا ملګري چې لاړل او شیطان یې ویشتو نو زموږ استاد سید احمد نوم یې شارپین صاحب صاحب باندې مشهور و. هم په دغه ځای کې هارټ اټیک وشو، وفات شو. په مکه ځای کې وفات شو. په قیامت پاس پاسي نو ملبیان په پاسي. ملبیان ډېر زبردست مرګ دی. د ځنکدن په وخت کې دا شیطان سړی دوکه کوي. دغې وجې نه ښه دا ده چې دا چا ځنکدنې نو اوبه ورته ورکوه. دغه وخت کې انسان باندې سخته وي. ډېر د ځنکدن وخت دا ډېر سخت دي. شیطان سړی ګمراه کوي چې یو بوټو به در کوم شابه زما عبادت وکړه. او یو سړی چې عین هم دغه وخت کې شیطان ولي او د هغه روح پرواز وکړي دا څومره ښه موت دی. قاضي ابو یوسف چې د امام ابو حنیفه په شاګردانو کې لوی شاګرد دی او د هارون الرشید د لوی حکومت چیف جسټس و، رئیس المحاکم الشرعیه و. دا جوړه دی طالبانو تپوس ته تلي. قاضي ابو یوسف خپلو شاګردانو نه تپوس وکړو چې هلکه طالبانو د یو مسلې تپوس در نه کومه. په مینا کې چې سړی شیطان ولي دا ماشین ښه ده که راکبن ښه دی؟ یعنې چې سړی خیبلي وي او که نه په اس باندې یا په اوښ باندې سوري چاوی ماشین ښه دی چې هغسې په ځمکه ولاړي، چاوی راکبن چې سوري. طالبانو چاوی ماشین، چاوی راکبن. قاضي ابو یوسف ورته وایي چې د کم غم یې نه پس غم یې وي
هغه ماشین خدا یمره اولا چې سړو باندې شیطان د دین رسو دویم شیطان ولي نو دا پیاده خدا ځکه مسله ده چې باندې شیطان ولي نو خانه کعبه طرف ته مخته دعا بغواړي او بیا دویم شیطان ټول هغه نه پس بل شیطان هم نو هغه پیاده خدا او اخرنه کرا کې بنو لږه هغه مال هغه پس دعا نشته خیر دغه مسله چیړلی و طالبان بار تراوت نور طالبان خپل استاد تاسو تراغلیو الکه څنګه استاد وی ختم نه خو امتحان واغستو وی د څه دې مسلې پورنا معصومان رامن تک چې قاضي ابو یوسف سے وفات شو څومره خمرګ دې قاضي ابو یوسف کستن مسله شروع کړی و چې شیطان ته پتو لګی چې ددن کدن وخت مستعد بشتل مبارکه مسلې اگر طالبانو چې کوم نن تاسو کومه رب العالمین جل جلاله ويا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون او قال ويا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد تو انسان دی وګوري چې د قیامت ته سحر د پاره څه تیارې کړې ده څنګه د الله تعالی د مینې او د رب ته د تعلق د خبرې دي ما چې کمایت تلاوت کړو دي کې الله تعالی وی یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو قوا انفسکم والزانون بچکی واهلیکم خپل اهل و عیالم بچکی خپل بیبی خپل خويندې خپل رونا خپل بچی ام بچکی نارن لري لوی اورنا طالبان پدې کویږي نارن کې تنوین د تعظیم سره ده نارن عظیما د دوزخ اور دا ډیر لوی اور ده د جهنم د اور تاو د دنیا د اور نه اویا درجه زیات ده اویا درجه راغلو اور نزان بچ کئ او هغه اور دا څنګه ده وقودها الناس والحجاره هغه کې کافران سوځي او د کافرانو بوتان بسوځي اسه معمولی ورنه او پاګه داسې فرشتي دي چې هغه په چا باندې بیاړه نه سوځي ملائکه غلاظ شداد ولا يعصون الله ما امرهم الله تعالی په اوامرو کې ذره تاخيرم نه کوي نو الله تبارک وتعالى څومره مهربان ده په دې باندې الله تعالی خپل بندګانو ته د نجات کامیابی بخنی خبری خی ځانم بچ کئ واهلیکم خپل اهل بچ کا خپل بیبی دې مستنه پاسینه باکره مستف سوا بیبی مستوا بچی باکره جمعه ترا ولا روح تبا قاعده د نیکی تعلیم او تربیت ورکوا د ناکار خبرونه منع کوا دا پتا باندې لازم دي کلکم راع پیغمبر سلام تاسو کې هر یو سړی حاکم دی راعي دی نگهبان دی وکلکم مسئول عن رعیته او د هر سړی نه به خپل رعیت باره کې باقاعده تپوس کیږي د بادشاہ نه به د ټولې بادشاهۍ باره کې تپوس کیږي د ملک بادشاہ وي دا الله تعالی کوم قوانین د هغې حفاظت کړو د ظالم لاس نیوله تا مظلوم د ظالم د لاس نه خلاص کړه تا خلک د ناکاره کارونو نه منع کړي حاکم نو باقاعده تپوس کیږي د علاقې د گورنر نه به د علاقې تپوس کیږي د ډیپټي کمشنر نه به د ضلعې تپوس کیږي او د یو تانیدار نه به د خپلې تانې باره کې تپوس کیږي ته دا کوډي د تانیدار وي تا غلط سزا ورکړي وه تا قاتل نیولی او که نه قاتل دې پرېښود هغې په دی د بې ګناه سړی نیولی د زرې زرې تپوس پکېږي د زرې زرې فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ولتسألن يومئذ عن النعيم
الله وی تاسو نه به د نعمتونو سره کې باقاعده تپوس کېږي. تانیداري نعمت ته کنه چې یو سړی الله تعالی تانیدار کړی دی، یو لوی منصب یې ورکړی دی، یو سړی ډیپټي کمشنر کړی دی، یو سړي ته باندې د صوبې ګورنري ورکړې ده، یو سړي ته د ملک واک ورکړی دی، گویا خلیفه او حاکم او صدر مملکت او وزیر اعظم دی. د ده نه به د دې نعمت باره کې تپوس کېږي او د پلار نه به د خپل کور باره کې تپوس کېږي چې ته د کور مشر وي، ستا ښځه وه، ستا لوڼه وي، ستا زامن وو، تا هغوی ته د نیکۍ لاره ښولې وه، باقاعده د دې باره به تپوس کېږي. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. هر یو سړي نه به درئ او خاص کر بیا په دې زمانه کې ډېر پلاران بچو خیال نه ساتي او بچی لګیا دی فلمونو ته ځي، بچی لګیا دی په مالت کې جواري لګېدلي ویډیوګان دي او څه بلا څه لډو ورته څه بلا څیزونه دي، بچی لګیا یې هغې کې وي، سبا یې بچی لوشي غلي ډاکماري جګړې کوي، قتل کوي، جګړې کوي، پلار یې په مصیبت باندې اړولی. دې باره کې به درنه تپوس کېږي. د دې زمانه کې د بچو ډېر زیات خیال ساتئ. اتنو زمانه ده کافران دا کوشش کوي چې د مسلمان دا وړوکی نسل دا څنګه د په جرمونو کې مبتلا کړم او د قرآن مجید نه چې کمدنو لرې کړم. اولاد ته ګوره ډېر لوی نعمت دی. د دې نعمت دا باره کې به درنه تپوس کېږي. بلا خلق د څلور ودونه کړي دي، یو بچی هم نه کېږي. د دې ارمان مړي چېره زما بچی به موشي. اولاد ګوره دا ډېر لوی نعمت دی. د دې نعمت شکریه دا ده چې د ده بهترین تربیت وکړه. دا وړوکی بچی د ده باقاعده پاسداري وکړه، ځان سره جومات ته راوله، کور کې ورته باقاعده دیني تعلیم ورکوه. او اکثر په دې زمانه کې دا واړه ماشومان دیني مدرسو کې داخل کا. هم بچی چې وړوکوالي کې قرآن مجید ووایي، د قرآن مجید د الفاظو رنګ د هغه په باندې وخېږي، انشاءالله به ګمراه کېږي. هغه به د مور او پلار وفادار بچی وي. او چې نه ته بچی دغسې پرېږدي او هغه کسې لګیا دی ناکاره هلکانو سره په ناکاره مجلسونو کینی، نو تا دپاره به لوی وبالي، د ټول قوم دپاره بیا وبالي. کوم هلکان چې په پوډرو باندې عادت شي، بیا د جومات قرآن مجیدونه پټوي، د جومات ګړۍ پټوي، د جومات ټټۍ چې ټوټۍ لګیا دی هغه پټوي. ما دا عرض کولو چې رب العالمین جل جلاله ربط او تعلق معامله کوي د خپلو بندګانو سره. ځای په ځای باندې الله تبارک وتعالی د تقوا حکم کوي. د قرآن په ابتدا کې الله تعالی وایي ذلک الکتاب، امخ د ځمکه کې یو کتاب دی، ګوره دا کتاب دی ښه دا قرآن مجید. او ګوره یقین ولرئ دې کتاب کې د څه شک نشته، په دې کې شک مه کوئ. دا هغه عظیم الشان کتاب دی، د متقیانو یو لوی جماعت تیار کړو. تاسو هم دا کتاب ګورئ، تاسو به متقیان شئ. دا قرآن مجید لولئ، د دې قرآن مجید معانی، د دې مطالب او مقاصد زده کئ، نو تاسو نه به متقیان جوړ شي. متقیان هغه دي چې په غیبه باندې ایمان راړي. مونږ جنت نه دی لیدلی، مونږ دوزخ نه دی لیدلی، مونږ ملایکې نه دی لیدلي، مونږ پولیسوات نه دی لیدلی، مونږ د اعمالو تلل نه دی لیدلي، لیکن رسول الله فرمایي او قرآن فرمایي. مونږ په قرآن دومره یقین دی چې د قرآن الفاظ دا د کاڼي کرښه ده او د رسول الله فرمودات دا بعینه چې کوم دنو یقیني دي. الله تعالی ځای په ځای قال الله وی یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوا دی واجبه. الله تعالی په مختلفو مضامینو مختلفو پیرایو کې الله تعالی حکم کوي. یا ایها الناس، اے خلقو، خطاب عمومی ده.
قرآن مجید کې کله خطاب خصوصي وي یا ایها الذین آمنو خطاب خصوصي ده او یا ایها الناس اے خلقو خطاب عمومی ده تقوا اختیار کړئ او یریږئ دا الله تعالی نه چې تاسو پیدا کړئ خلقکم تاسو پیدا کړئ والذین من قبلکم مخکینی خلق هم تاسو نه پیدا کړو ستا پلار ستا نیکه ستا غور نیکه ستا ټر نیکه ستا پر نیکه ستا چر نیکه آدم علیه السلام پورې دا ټوله سلسله ستا پلار نه وي نو ته به څنګه وي او ستا نیکه نه وي نو ستا پلار او ته به کوم ځای وي ستا غور نیکه نه وي نو ستا نیکه او پلار او ته به کوم ځای وي دا ټوله سلسله د نعمتونو ورته الله تعالی بیانوي ولې ستا پلار په بینک کې څه پیسې داخلې کړې وي دا لس ټکه داخلومه چې ما ته الله تعالی یو زوی راکړي مفتک الذي الله تبارک وتعالی پیدا کړلی ستا دا بدن کروڑونو روپو نه زیات قیمتي دی تعالی لګي چې ناجوړه شي وی ګردې کار نه کولو په لس لکه یې ورته بله ګرده ولګوله خو فټنس و مړ شو ستا یو ګرده بیا په لس لکه لګي دا دومره قیمتي زرین بدن الله تعالی ته درکړی دی خلقکم او والذین من قبلکم هغه پروردګار چې پیدا یې کړل هغه خلق چې تاسو نه مخکې وو تقوا اختیار کړئ یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء هغه ذات چې ځمکه درته فرش کا دغه ځمکه د اور غوندې ګرمه وې یا د اوبو غوندې وې نو کوم ځای به دې ژوند کولو ځمکه درته لوی لوی خطې پیدا کړي هغې کې لوی لوی ښاري وي هغې کې لوی لوی کلي وي په هغې کې سړکونه وي په هغې کې چمنونه وي او ستا د زندګۍ تمام سامان پکې چې کوم نه نو غرونه یې درته پیدا کړل هغې نه قیمتي قیمتي لرګي راړې د کونړ غرونو کې دا د دیار لرګی وي سړی ورته حیرانه شي ختمېږي نه غرونو نه تا ته د سیمټو انتظام دی تاسو د کاڼو د چونې انتظام دی د کاڼو انتظام دی او بیا په ځمکه کې درته عجیبه عجیبه ذخایر پیدا کړل دا پټرول دي دا تارکول دي او دا ډیزل دي او دا ګیس دی دا ټول کائنات درته به الله تبارک وتعالی پیدا کړ او آسمان درته چت کو بغیر د ستنو او دروازې در باندې راغورځېږي نه او د آسمان دنیا درته په اربونو سترګو مزین کو ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح موږ دا آسمان دنیا چې موږ ته په نظر راځي الله تعالی وایي په ستورو مې درته مزین کو څومره ښایسته هغه د جومات د چت لاندې بلفونه خلکو لګولي وي دا قیمتي قیمتي ستوري چې ستا کل جهان لګیا دی هغه منور کوي په کربونو باندې ستوري دي کربونو باندې ستوري او د ستورو حجم هغه ستا د ځمکې نه چې کوم دی نو غټ دی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء فانزل من السماء ماء او بیا د باران انتظام هم درته وکړلو الله حکم کی وریدې ته چې وورېږه تاسو وایي د خټکو په میرا یو غروس کې راغی خلک به جوړي هسې یو لوخړه ده الله وایي وورېږه ټوله خټک نمک جمع شي هغه به بیا ناف کولی نه شي هغه ورید چې کوم باران د خټکو په میرا وورئ ټوله کوړۍ دې وځي هغه به دې ناف کړي چې څو کروړه منه دي وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم او الله تعالی دا غوبو په ذریعه تاسو ته د ځمکې رزق پیدا کوي دا غنم دي دا جوار دي دا وریجې دي دا وربشې دي او دا میوې دي د دنیا نعمتونه الله تبارک وتعالی تاسو ته پیدا کوي وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات میوې ذکر کی دا په نعمتونو کې میوه دا ډېر لوی نعمت دی رزقا لکم دومره لوی لویو انعاماتو تقاضا دا ده چې ته د الله تعالی بندګي اختیار کې فلا تجعلوا لله اندادا
الله سره شریکان مو جوړو دا تمام نعمتونه د الله تبارک وتعالى د طرف نه دي نو ما دا عرض کولو چې الله تعالی ربط انداز کو دربت په پیرای کې بندګانو ته خپل نعمتونو خپل لارو باقاعده تقسیم کړي الله تعالی تربیت بندګانو سره دا ربط دا د ضبط نه ده لکه مور او پلار چې بچی ډېر په مینه باندې پوهیږي څرنګه الله تعالی خپل بندګان ډېر په مینه باندې پوهیږي هر زمانه کې الله تعالی پیغمبران راولېږل او هغه باندې آسماني کتابونه نازل کړل او بیا په آخره زمانه کې نبی آخر الزمان راولېږلو او هغه باندې د قرآن مجید عظیم الشان کتاب چې کوم هغه نازل کړو نو الله تعالی په دې آیت کې تاسو موږ ته تربیت کوي قو بچ کوي انفسکم خپل ځانونه واهلیکم خپل اهل بچ کوي دا غي ډېر لوی اورنه وقودها الناس والحجاره پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بچو باره کې ډېر لوی تلقین او حکم کوي مروا صبیانکم اذا بلغوا سبعا ماشومانو ته حکم کو چې د 7 کالو وي اذان سره جمعه ته راوله هذا 7 کالو نه کم ماشوم مه راوله 4 کالو ماشوم د 3 کالو ماشوم جمعه ته مه راوله حدیث کې راځي جنبوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم جمعتونه د وړو ماشومانو او دلی ونونه ساتئ وړوکی ماشوم دی هغه واړه بول لوی بول د هغه قابو کې نه وي جومات ته دې راوسته ټول جومات په ګنده کې او لیونی هغه مکلف نه دی نو لیوني نه جومات ساته په جومات کې به ګندګي کړې وي دا غریب په سود بود باندې نه وي روایاتو کې راځي که نه رفع القلم عن ثلاث قلم د 3 کسانو نه پورته دی یو الف او بل مجنون او بل نائم اوده ان چې بچی د 7 کالو شي رسول الله وی بیا ځان سره بوسره ولا مروا صبیانکم اذا بلغوا سبعا د 7 کالو الف هغه بیا هوښیاري هغه د سماعت جومات کې نه کوي هغه روانه په جومات کې نه کوي هغه په جومات کې د مونځ طریقه زده کوي د اودس طریقه به زده کوي په جومات کې به ملا صاحب د قرآن درس ورکوي هغه به د قرآن درس ته کښېني هغه باندې به د قرآن رنګ وخېږي هغه به د مور او پلار دپاره وفادار بچی شي هغه به د محلې دپاره وفادار نوجواني یوازې خو کور نه ده که نه کوم بچی چې ناکاره شي هغه د ټول کلي دپاره عذاب وي ناکاره بچی یوازې د مور او پلار دپاره نه د ټول مالت او د ټول کلي دپاره عذاب وي اخو غلي چرته چې لاړ شي غلا کوي چرته چې لاړ شي قتل کوي چرته چې لاړ شي ډاکې کوي لمونځ ته بچي راولئ او بیا وایي وضربوهم اذا بلغوا 10 چې د 10 کالو شي نو بیا به یې راولئ که نه راځي چپ پلار خپل ځای والی دی چې ته مونځ ولې نه کوې دکان وی ولی دکان ته نه ایستلی ولی زمینداري ته نه ایستلی بچی باقاعده جبرن هغه جومات ته راوله هغه جومات کې د قرآن او د حدیث تعلیمات زده کړي هغه ستا وفادار بچی وي هغه ستا وفاداري ځکه هغه به قرآن ویلي قرآن مجید کې الله تعالی د مور او پلار دی په دی حق بیانوي قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاه څومره مهربان دی خپل عبادت نه پس الله تعالی د مور او پلار حق بیانوي الله حکم کوي چې زمانه ما سوا د بل چا عبادت مه کوئ وبالوالدین احسانا د مور او پلار سره احسان کوه ښېګړه کوه د مور او پلار خدمت کوه د مور او پلار دعاګانې الله وبالوالدين إحسانا يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا القرآن مختوي إما يبلغن عندك الكبر أو ظوانا تزواني فتزواني كي سامور بودي سايا پلار دي بودا شو أو كلاهما يا دوار بوداگان شو فلا تقل لهما أف افتک بوتن استعمالی
عربی کې د اوف ټکی ډېر معمولي ټکی دی یو سړی دی یو کار نه منع کې همدا ماشوم ته وایي نه ما دا به متن استعمالوي د اوف ټکی به نه استعمالوي او ولا تنهرهما رټیم ما لکه یو سړی یو ماشوم ورټي مور او پلار به نه رټي ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما قرآن وایي او ځوانه مور او پلار ته د ادب خبرې کوه مور او پلار ته د مینې او د شفقت خبرې کوه قل لهما قولا کریما دا سکول ویلی دی څلورم کې سبق وی پنځم کې سبق وی بیا د جمع صیغې استعمالوه دا جي ستاسو طبیعت څنګه دی ته ورته مه وایه ستا د علم مقصد څه دی یو جټ کوئ نو هغه دې وایي لیکن تا خو څلورم پنځم هم ووایي او دارنګې شپږم اتم دې مه وایي نو بیا پلار ته د جمع صیغې استعمالوه دا جي ستاسو طبیعت څنګه دی والدې ته وایه تاسو طبیعت څنګه دی دې ته قول کریم وایي ادب کې یا خبره کوي جی قربان لبیک جی ورته کوي جی سوی دا هلکانو ته پلار خبره کوي خبره نه اوري را وایه ما ته خبره کوي که بل څه خبره کوي په دې باندې الله نیسي قول کریم دا دی چې ورته به لبیک وی دا جي حاضر یم که نه حاضر یم ډېر په مینه باندې د مور او پلار خبره چې کوم نو اوره تا ادب تقاضا وی مور او پلار ته به داسې ادب ولاړې لکه یو مجرم باندې چې جرم ثابتي او حاکم د حجاج ابن یوسف غوندې وي او جلاد ولاړي کلوغونې مجرم څه خبره کوي دا سر یې هلته غورځوي مور او پلار مخکې به داسې ولاړې رافې به چېرې دی ما نه خفه نه شي فقل لهما قولا کریما او بیا هم قرآن بس کوي نه د مور او پلار ډېر حق ته نو مخکې څه وایي واخفض لهما ښکته که مور او پلار ته جناح الذل د ذلت هغه وزرې ځان ورته انتهایي ذلیله کړه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اولا زه خو د مور او پلار د احساناتو شکریه نشم ادا کولی ته ورته د خپلو خزانو نه یا رب العالمین خپل رحمتونه متوجه کړه مور او پلار زه وړوکی لوی کړی یم ته د دی هغه بدله مولا ورکړې زه خو د دی بدله نشم ورکولی مور بچی 10 میاشتې په ګېډه کې دننه ګرځوي او بیا چې پیدا شي په سینې لویوي خپلو پیو باندې لویوي او بیا چې ځوان هم شي واده مو کي ښځه بېغمه او دی مورې ولاړئ په کوڅه کې چې خدای بچی مې نه دی راغلی خدایه خیر کې خدای په خیریت راولي نبي علیه السلام ته یو صحابي راځي وي چې تا سره ښه وکړم رسول الله ورته وایي امکه مور سره بیا تپوس کوي ثم من رسول الله ورته بیا وایي امکه بیا امکه په درېیم دل چې د پلار سره احسان کو مور حق هغه د حد نه چې کوم نه نو زیات دی نو د والدینو حق یو هلک هله پېژني چې هغه جومات ته راځي که نه جومات ته راځي او جومات کې درسونه وي جومات کې به تبلیغي جومات راغلی تبلیغي جومات به باقاعده تعلیم کوي په تعلیم کې به دا خبرې هم راشي چې تبلیغي جومات سره هم لېږئ تبلیغي جومات کې ډېر لوی برکت دی یو بچی نیک شي یو بچی کې تقوا پیدا شي یو بچی کې دینداری پیدا شي نیغه لاره وپېژني ډېر هلکان دي چې هغوی ته د مونځ سبق نه ورځي کلمه ډېر خو خلکو ته کلمه سمه نه ورځي ما دا عرض کولو چې د اولاد ګوره ډېر خیال ساتئ و اهلیکم بچ کوئ خپل اهل و عیال اهلیکم کې د سړي ښځه د سړي بچي د سړي ټول خپل خپلوان هغه داخل دي امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوا نو ما دا عرض کولو چې الله تبارک وتعالی معامله د بندګانو سره د رب ډېر په مینه باندې ډېر په محبت قرآن هغه خپل تعلیمات چې کوم نه ورکوي الله تعالی دې ستاسو زموږ د ټولو آخره خاتمه په ایمان کې